کولی شئ تاسو خپل موبایل نه ډیلیټ شوي عکسونه خپل موبایل ته یا نور څیزونه په یو کلیک سره واپس راولئ. مطلب که تاسو موبایل نه چېرته په غلطۍ سره یا ماشومان اکثر موبایل استعمالوي نو ستاسو د کار څه څیزونه دې ډیلیټ کړي، مطلب ویډیوز وي یا ستاسو خپل پرسنل عکسونه وغیره وي، هغه ستاسو د موبایل نه ډیلیټ شي، تاسو هغه خپل موبایل ته واپس را پیدا کول غواړئ نو دغه ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخکې د مخکې یو لوکیشن راز دی که تر اوسه تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې له غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو قدرمنو دې لپاره به دغه لینک تاسو د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته دغه اپلیکیشن کوم چې دی هغه را ډاونلوډ کړئ. کله د اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ دا به تاسو نه سمپل دلته کې څه غواړي لینګویج، مطلب چې د کوم ملک تاسو یې د هغه ملک خپله کومه ژبه باندې تاسو پوهیږئ هغه ژبه به سلیکټ کړئ. مثال په طور انګلیش باندې پوهیږئ نو انګلیش نو دا به تاسو نه معمولی شان پرمیشن غواړي، دې له به تاسو ته هغه پرمیشن ورکړئ. دې له چې کله هم تاسو ته هغه پرمیشن ورکړئ نو بیا به تاسو ته داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته که د سر باندې کوم آپشن دی سکین ناو په دې به تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو سره ستاسو موبایل کوم چې دی دا به سکین کړي. نو چې کله سکین کړي نو ویو فیکچر یو آپشن تاسو له لاندې راکړو ټیک ده. ویو فیکچر دی مطلب اوس چې کوم تصویران دې سره ریکور شول مطلب تاسو موبایل ته واپس راغلل، کوم چې تاسو نه ډیلیټ شوي دي نو ټول به دلته کې تاسو ته صحیح میلاویږي. دا وګورئ کوم چې ما ډیلیټ کړي دي هغه ټوټل عکسونه یې ما له دلته کې راواخیستل، ټوټل له کم وخت نه چې ما موبایل اخیستی دی او د هغه وخت نه ما ډیلیټ کړي دي نو هغه ټوټل دلته څه شو واپس ما سره ریکور شو. اوس به سمپل تاسو څه وکړئ چې کوم یو تاسو وایئ چې تاسو سره په موبایل کې پاتې شي، صحیح ده نو سمپل هغه به تاسو څه وکړئ هغه به تاسو د دې ځای نه مارک او ریسټور آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا به ډایرکټلی ستاسو موبایل ته ریسټور شي، واپس به شي ستاسو موبایل ته. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې کله تاسو موبایل اخیستی وي د هغه وخت نه تاسو استعمالوئ بیا دې تاسو ډیلیټ کړئ، مطلب نو موبایل د اخیستلو د وخت نه بعد نو هغه تاسو ډېر وخت کاله مخکې موبایل تاسو یو کال مخکې اخیستی وي، دوه اخیستی وي، درې اخیستلی وي نو د هغه وخت نه واله او تر اوسه پورې کم هر څه چې دی تاسو په دې طریقې سره خپل موبایل ته واپس کولی شئ. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به ښه واضحه ښکاري. نو قدرمنو دا یو ډېر ښکلی او ډېر زیات د کار اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.